راته وایي چې نن میله څنګه ده؟ نن ډېره ښایسته میله ده، نو بس د غرمې څخه راغلي یو، د دې ماشپزي نور مېلمانه انډیوالان را سره وه، د هغو د ساچري دپاره او موږ خپله بس د تفریح په دغه راوتلي. او فعلا اوس په کښتۍ کې ناست یو، څنګه دی دا سفر څنګه دی؟ سفر خو د کښتۍ سفر ډېر ښایسته سفر دی او بیا استاد داسې قرار یې کړی دی چې هېڅ تاسې هم څه نه څه نه ولاده یاست او دا خو په دې خاطر باندې چې موږ یو وخت یو ځای ته ولاړلو، یو پارک ته، بیا یو چا راته وویل هغه سمساره نه ده وایي په دغه کې کښېنئ. کله چې مو خبرې شروع کړې چې کښته مې وکتل نفس مې وختې. والله هغه خو نو خامخا شاید تاسې هم په ویډیو کې لیدلي، هغه یو نفر یې ورپورته کړی دی، نو د هغه سمسارې والا تشکنځل و بدو رد وایي واخوا یې نور پرېږدي، نو چې څه نه څه سړی ناولاده یي خامخا. خوشحاله یاست د خپل ملګرو څخه او د خپل د ورځنیزو کارونو د خپل ژوند څخه؟ بیخي د الله څخه راضي، الله جل ناراضه، ډېر ښایسته ژوند دی او ډېر ښایسته زندګي ده. رښتیا هم مننه کوم ستا څخه. دغه ملګري ته ورځم ته مو وخت ورکړم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړ یاست؟ صحت ښه دی. ژوندی اوسې نوم دی؟ قدرت الله. قدرت الله جانه نن میله څنګه ده دا راته ووایه. ډېره ښایسته میله ده وروره. ساعت مو چېرته؟ زما خو چې په نن میله کې څومره ساعت تېر سو، زه وایم چې څه خپرونې دي او څه میلې چې زه ورغلی یم داسې ساعت مې نه و تېر سوی لکه نن پیله کې. بالخصوص داسې حالت چې په کښتۍ کې م روان یم، سفر دی. دا سفر مو کومې خوا ته دی؟ بلې دا خو دغسې په دغه اوبو کې دوره ورکوي، د ژوند ښکلا د هر یو په خپل لاس ده، باید چې تبدیلوه. رښتیا هم. ستا په نظر باندې که چیرې دغه د دالې شاوخوا په دغه سیمو کې یو پارکونه جوړ سوي وای او دغه سم ترتیب سوي وای، دا به څونه مفید تمام سوي وای؟ دا به ډېر ښایسته خبره ده چې داسې سوي وای، دا زموږ خلک بهرني ځایو ته نه ځي، دغه خپل هېواد کې ژوند کوي، دغه ښایسته ځایونه چې د دغه ځای په امید دي دا ټوله وطنوال، یعنې د دغه نه بله بهترینه میله نسي کېدلی؟ نسي کېدلی، و بېشکه دغسې دی. نو دوستانو سفر دی روان دی په میله کې، د ځوانانو سره به هم خبرې اترې لرو او د دې ترڅنګ یو شخص بل دی چې هغه سره هم خبرې کوم. استاد دی، کله چې هغه ځای ته رسېږو بیا د استاد سره هم خبرې کوم چې سفر کې روان یو، اوس خو نو دی مصروفه دی، نو بیا به هم د ځوانانو سره یو، دی به زموږ سره مالي، موږ به بیا له تاسې سره مال یو. مننه. بیا هم په خیر راسئ دوستانو. دا چې میله ځای مو نن داله ټاکلی دی د شاه ولي کوټ ولسوالۍ اړوند. دلته په زیات شمېر سره ځوانان راغلي دي، ځوانان د دغه دپاره چې په داله کې اوبه بیخي ډېرې زیاتې سوي دي او ټوله دغه ته خوشحاله دي، امیدواره دي چې یو امید خپله دغه خلکو درلودی چې په دغه ځای کې اوبه ډېرې سي او دوی د خپل استفاده ځینې وکړي. اوبه د دوی هغه امید چې دی هغه ترسره سوی دی، اوبه بیخي زیاتې سوي دي او لا زیاتېدونکي دي. په کښتۍ کې مې هم یو سفر ودرلودی او د دې ترڅنګ خپله د همدغه کښتۍ مسؤل هم را سره ولاړ دی، بلکې ولاړ نه دی، ناست دی را سره. زه هم د ده سره یو څو لنډې خبرې کوم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړ یاست؟ خیر یاست؟ ژوندی اوسئ. مننه. ژوندی اوسئ. جوړ نوم دې ګرانه؟ حمیدالله نوري دی. حمیدالله نوري. نوري صاحب محترمه، دا راته وایي دا کښتۍ مو د کوم ځای راوړي؟ دا مو ځینې کښتۍ دغه چې اوس موږ ته پکښې ناست دي دا مو د ایران څخه راوړي دي او هغه ځینې کښتۍ چې هلته دي چوکۍ والا دي هغه مو د کراچۍ څخه راوړي دي. دلته مزدوري څنګه ده؟ روزانه څنګه ده؟ بس انشاءالله شکر دی. اوس خو نواوې سره ګرمې دي، تودې دي، بس میلهوال ډېر راځي زیات اوس، نو ورځ په ورځ بس خلک شپې هم کوي ډېر. د څه وخت راهیسې دلته میلهوال زیات سوي دي؟ بس دغه اوس نو داسې یو دوه هفتې کېږي چې داسې راشه ډېر سوی دی، ځکه دا بارانونه اوس بل اوبه رازیاتې سولې، بس خلک هم ګڼه ګوڼه. ستاسې خواري او مزدوري څنګه ده؟ ځوانان راځي په میله کې د کښتۍ کې میله کوي؟ اوس شکر دی، دونې میلهوال راځي، دونې ځوانان راځي، انشاءالله تعالی زموږ روزي او کاروبار بیخي سم دی. ښه، ډېر ښه. داسې راته ووایئ چې تاسې خو د ډېر وخت څخه هم دلته یاست، همدغه ستاسې خواري او وظیفه مو دغه ده چې دلته خپله روزانه کوئ او خپل هغه د اولاد نفقه برابروئ. اوبه څومره ډېرې سوي دي؟ اوبه نو تقریبا په دغه د دوبي داغ ته اوس رسېدلي، دوبي سیلابونه چې راغلي وه هغه داغ ته اوس رسېدلي دي. انشاءالله اوبه اوس هم نورې را روانې دي، داسې غټه والکه دا اوبه په اثر کې را روانې دي، ورته اوبه بس ډېرېږي، مخ پر ډېرېدو دي. یوه پوښتنه بله کومه، دا کښتۍ خو نو په اوبو کې روانې یي، خدای نکرده که یو مشکل پکښې پېښ سي، دا خو هېچا هم هغه خپل لوازم نه دي کړي؟
هغه خو بیا موږ ته د عدالت دغه معلومیږي موږ سره هغه صدري واسکټان په وطا کې پراته دي کوم حالات دغه واچ به ګرمې بعد دغه نه هغه وخت هغه جوزا کې بادونه سي سپید هغه وخت بیا موږ د واسکټان ځان سره یعنی په کشتۍ کې یوازینی خطر چې پیښیږي د هوا د څپو څخه دی و د سپو څخه دی بل مشکل ان شاء الله نه پیښیږي دغه باد کولای شي چې دغه مشکل جوړ کړي و دغه بعد سپید داسې تقریبا متر یو متر سپی سي بار داسې د کشتۍ درنه ورته راواړي وبنو بیا د کشتۍ چې وزن هم ډیری بیا وسوب ورته راواړي بار د کشتۍ تکانی کوي دا خطر باندې مشکل ورسره پیښ ځوانان چې کشتۍ ته راپورته سي کله د مابین سولار سي سلپیان یو عکسونه څنګه دي بیخي خوشاله دغه ساتي تیری چې بیخي خوشاله تقریبا په ډیر وخت داسې ملوال نه ورغلي بیا دا اوس هوا کې بیخي خوشاله دي شاوای منظرې کې دغه روان دي ډیر نو ډیره مننه کوم خوشاله اوسئ موږ هم راغلي و دلته دغه ملوال سره مو د زړه خواله کول او غواړو چې د دې څخه لیدنه وکړو مننه جوړ اوسئ وخت مخته راوله بس دا ستاسو خپل کاروبار دی بس دا راځي لکه خپل کار د راځي موږ خپل تاسو ته منظرې درکو شال جزیره لرو هلته د اوبو په مابینځ کې الجزیره ده هلته داسې د ملي تفریح ځای لرو بس داسې بس څوک شته هم کولی که بیا د خیره راغلو نو استاد به مو هغه جزیرې ته بیایي چې استاد وویل چې داسې یو مابینځ کې د اوبو په مابینځ کې دي او الجزیره ده د اوبو په مابینځ کې بیا کښتۍ بل هېڅ شی نشي ورتلی نو هلته ځوانان ځي ځوانان ورولو شپې کوي داسې بس د شپې به دغه هم راسي هلته شپې کوي هلته ورسره دغه ځای ته به هم ځان رسوي هم راوله مننه خوشحاله اوسئ جوړ اوسئ